په افغانستان کې تر سیاسي بدلون وروسته دولتي اداراتو کې ښځینه کارکوونکو ته د کار تر ستونزمن کېدو وروسته اوس ډېری ښځې هڅه کوي چې په خصوصي سکتور کې ځانونه په کار بوخت کړي او د خپلو ورځنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره یوه عایداتي سرچینه ولري. اسما چې د وچو میوو د پروسس او صادراتو په یوه خصوصي شرکت کې کار کوي وایي چې د ژوند ټولې چارې له همدې پیسو څخه سمبالوي او بل ځای د کار کولو چانس ورته نشته. د اسما په وینا چې اوس مهال ښځې په کاري ساحه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او په دولتي اداراتو کې ښځو ته د کار کولو چانس نه ورکول کیږي. نو دوی اړ دي چې خصوصي سکتور کې کار کولو ته مخه کړي چې دا د دوی لپاره یو ښه چانس دی. په دغه شرکت کې تر 120 میرمنو په کار بوخت دي چې په بیلابیلو برخو کې کار کوي او خپلې تجربې او کار ته په کتو مزد ترلاسه کوي. زما دنده دلته د ښځینه کارکوونکو کنټرول دی تر څو غلط مالونه تیر نشي. تعداد مو اوس مهال له 80 نفرو څخه نیولې تر 120 نفرو رسیږي. بخشای مختلف داره که در مختلفې برخې لري. اول میوه چې راځي پاکیږي، بیا وروسته کنټرول کیږي او بیا د بسته‌بندۍ برخه ده چې موږ د بسته‌بندۍ په برخه کې له 15 نیولې تر 10 کسانو پورې کار کوو. د وچو میوو د پروسس او صادراتو شرکت رئیس حاجي رستم وایي چې له 18 کلونو راهیسې یې سوداګري پیل کړې چې سلګونه خلکو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده. حاجي رستم زیاتوي چې د میوو د زیاتوالي په موسم کې د ښځو تعداد ان تر 3.5 هم رسیږي او د نړۍ مختلفو هیوادونو ته صادرات لري. د حاجي رستم په وینا چې د وچې میوې تر پروسس وروسته چین، جرمني، استرالیا، لندن، کاناډا او د نړۍ نور هیوادونو ته صادروي چې د ډیری بهرنۍ هیوادونو له تو درکلي سره مخ شوي دي. د دوی په وینا چې اوس مهال افغانستان امن دی او ټول افغان سوداګر باید راسي او په خپل هیواد کې پانګونه وکړي. رستم وایي چې دوی د افغانستان شکرپاره چې په طبیعي ډول له ونو راتویږي له سلفر وهلو پرته چین هیواد ته استوي چې بازار یې په دې وروستیو کې ګرم دی. منګه اوس خو صادرات ډیر سابقم چین ته دولت یو الحمدلله اورګانیک شای خپل لونه تویږي په روزګانو په زابل کې هغه موږ به سلفره چین ته اوس موږ برابر لاس کانټینر هغه کړی یو 100 ټن راځي په دا اوله جوپه کې نو ورسم ګورو بل قرارداد ان شاء الله کو اوس په نوې بوجي کې موږ لاس کانټینر له خیر راستو چین ته. هیره د نوي چې چین هیواد روانې اګست میاشتې له پیل سره سم د ویزو د اسانتیاو ترڅنګ د افغانستان پر صادراتو 98% مالیه هم معاف کړي چې دا د افغان سوداګرو لپاره یو ښه زیری دی. مریم هوتک، CMG، کابل.